بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته. تیر درس کې موږ په مایکروسافټ ورډ کې په ټیبل باندې خبرې کړې وې او ټیبل کې فقط یو عادي ټیبل جوړ کړو او سره په فکر کوم په استلام باندې خبرې کړې وې چې استلام څنګه په ورډ پروګرام کې موږ جوړو. استلام وکړو پیشنهاد نه پوهېږم هر څه چې و پیشنهاد نو استلام هم که تاسو وګورئ په دغه شکل باندې دی. که چېرې تاسو وغواړئ چې په ورډ پروګرام کې استلام جوړ کړئ کوم خاص کار نه دی. نوې صفحه مې واخیستله را به شي چېرته انزلټ ته به راشئ او ټیبل ته به راشئ. ټیبل ته چې راغلی استلام کې موږ ته 3 کالمه پکارېږي 1 2 3 او ورسره 2 دانې راګانې پکارېږي. صحیح شو. په دې مې کلیک کړو. چې کلیک مې کړو دغه بره را لږ زر داسې دې ځای نه داسې غټومه او دا لاندې چې دی زه غواړم چې همدونه اوسي لاندې هم غټوم انټر کلیک کوم چې په هر کالم کې کلیک په دې کې کلیک په دې کې دې کې فرق نه کوي. انټر چې کلیک دا تر لاندې چې پورې راوړم تقریبا لږ نور هم لاندې راوړم دې چې پورې او دا مینس کالم چې دی لږ زره دا نږدې کوم داسې دا دې ته نږدې کوم او دا دې ته نږدې کوم. که په یو اندازه اوسي فرق نه کوي او که لږ زره کم او زیات اوسي هم فرق نه کوي. صحیح شوه. دلته تاسو وګورئ دا اسلام دی موږ سره. صحیح ده. دلته فقط دغه لاین ته لږ زره ډیزاین ورکړی نور یو شی دی هېڅ تفاوت نه لري. دې لاین ته څه رقم ډیزاین ورکوي دې په باره کې موږ خبرې کړې. ډراپ بارډر ته به راشئ دې ځای کې به د لاین ډیزاین بدل انتخاب کړئ. دا د لاین ډیزاین دی او اندازه یې څومره اوسي اندازه یې دونه اوسي. دا مې ورته واخیستله. دا هم چې واخیستله اوس تاسو وګورئ هماغه ډیزاین شو که نه شو هېڅ تفاوت نه لري. پاتې شو د هیډر فوټر خبره لکه څنګه چې مخکې ما تاسو سره خبره کړې وه. هیډر فوټر کې که لوګو راوستل غواړئ ډبل کلیک وکړئ دلته. صحیح ده. ډبل کلیک هم چې وکړئ انزلټ ته به راشئ شیپ ته به راشئ. شیپ ته چې راغلی یو دانه هغه به دې ځای نه واخلئ داسې. صحیح ده. یو شیپ هم دلته واخیستو او همدا شیپ زه په دې باندې کلیک کوم راځم ورته شیپ آوټلاین دی نو آوټلاین او شیپ فیل کې ورته وایم چې څوکه پکچر راوړم. پکچر چېرته دی فرام فایل ما سره په کمپیوټر کې دی او کمپیوټر کې کوم ځای کې دی ورته ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ کې ډیټا کې دا مې واخیستو دا مې دلته راوسته د دې سایز مې لږ زر داسې غټ کړو او د همدې کاپي وباسمه کنټرول شفت مې ونیو چې په یو اندازه شي دې خوا ته راغلم دلته دې باندې مې بیا کلیک وکړو شیپ فیل ته راځم ورته مې پکچر راوړم دلته فرام فایل باندې مې کلیک کړو پکچر دا ځل چې دی د کانټینټل لوګو راوړم ورته د دې سایز داسې لږ زره برابرومه. لاندې که چیرې تاسو غواړئ چې لاندې د ده نه لیکل وکړئ یو انټر کلیک کوئ چې لږ لاندې راشي دا ګوره لږ لاندې دا ټیبل مو سره لاندې راځي خو دې سره دا تصاویر دا شیپونه هم لاندې راځي دا دواړه به سلیکټ کړي دا به بېرته بره ویسئ ایرو کی باندې یا د ماوس په طریق هر طریق نه چې وړئ مشکل نه لري. د نه وروسته راځم انزرټ ته ټکس باکس ته راغلمه نوی ټکس باکس اخلمه ډرا ټکس باکس باندې مې کلیک کړو کوم ځای کې ټکس باکس ته پکار دی دې ځای کې درته پکار دی. صحیح شوه. دلته چې څه لیکل غواړئ زه ورته لیکم چې دلته ما څه لیکلي تاسو وګورئ چې کوم شی تاسو غواړئ هماغه شی خپل په طبیعت ولیکئ. د افغانستان اسلامي امارت د انټرکانټینټل دولتي شرکت لازم لیکم د افغانستان اسلامي امارت او دغه نه لاندې انټر کلیک کوم او دا سایز ورته لږ داسې غټوم چې لیکل ماته معلوم شي څه لیکمه د انټرکانټینټل دولتي شرکت دا مې سلیکټ هوم ته راځم دا سپیس دا شیان ته کموم اول دا سنټر ته راوړم دلته راغلم دې ځای کې مې ورته دا سپیس ته لرې کړه او لاینونو منځ کې فاصله مې لږ زره کمه کړه. اوس دا مې لاین لږ زره بر راوسته دې په مې چې راوسته دا لاین تا ته نه دی پکار راځه بېرته شیپ فارمټ دلته چې راغلی شیپ آوټلاین نو آوټلاین باندې کلیک کوه. اوس وګورئ لاین چې شی نشته دی خو بیا هم زه څه کوم یو بله فاصله انټر وکړم چې لږ نور هم فاصله واخلي ځکه چې دا لیکل دلته ماته صحیح نه معلومېدل. اوس همدغه ټکس باکس څه کوم کاپي کوم کنټرول شفت نیسم په دې باندې دې بل هغه د شیپ لاندې راوړم دلته په پښتو ولیکه یا هلته دې په پښتو لیکله دلته په فارسي ولیکه یا هلته دې فارسي لیکل دلته په پښتو ولیکئ. دې نه وروسته بیا راځم څه کوم دغه ټکس باکس بله کاپي وباسمه دا ځل شفت نه نیسم ورسره ورته م کاپي راته پکار ده کوم ځای کې دغه ځای کې دا ګوره د صفحې مینس دغه ځای دی دا ګوره شین لاین پرې راغی دا چې د کلیک کو دلته څه چل وکړه داسې دا لږ زره سایز هم غټ کړه ورته د خپل هم غټ کړه داسې سلیکټ کړه لږ زره بولډ کړه. صحیح ده. دا مې بولډ کړه او داسې هم کولی شي مثلا د دې لیکلو د دې بهرني لیکل اندازه زیاته اوسي او د لاندني لږ زره کم اوسي. د افغانستان اسلامي امارت لاندې زه لیکم چې وزارت مالیه یا د مالیې وزارت. صحیح ده. د مالیې وزارت او دغه نه وروسته سلیکټ کوم سنټر ته راوړم هغه نه وروسته چې دی د انټرکانټینټل دولتي شرکت
په انګلیسي لیکي، فارسي لیکي، پښتو لیکي، هیڅ تفاوت نه لري. دلته راځم اوس دې کې لیکم چې شی دا استعلام دی که پیشنهاد دی؟ استعلام دی. راځم لیکم چې استعلام، او دې خوا ته راځم دې منځ کې لیکم تاریخ، او دلته راځم لیکم احکام. صحیح شوه؟ دا هم چې ولیکو دا به دواړه سلیکټ کوي. سلیکټ هم چې کو داسې سنټر ته راوړه او لاړ شي لیاوټ او ته عمودي افقي سنټر کې غواړم. بیا هم ته راځئ اندازه ورته لږ زره غټه کړه، بولډ هم که داسې. تاریخ باید دونه زیات ځای ونه نیسي. تاریخ سلیکټ کړه، اندازه یې کمه کړه. بولډ غواړې؟ نه بولډ نه غواړم. که بولډ غوښته خوښه دی. او که غواړې چې دا لیکل ډیزاین داسې تغییر ته ورکړې، همدا لیکل انتخاب کړه. راځه بیرته چېرته ټیبل لیاوټ ته چې راغلی ګورې لیکلي ټیکسټ ډایرکشن لیکل داسې شکل کې غواړې که په دې شکل کې غواړې ورته هم په دې شکل کې غواړم. دا فاصله زیاته ده، فاصله یې څه کړه کمه کړه، ورته دونه که فاصله. خو بیا دې که نور هم دا غوښتل چې لیکلې کالم اندازه کمه شي، اندازه یې کمه کړه. اندازه چې ته لیکلو کمه کړي بیا تا ته اجازه درکوي چې ته لیکلو اندازه د کالم د رو اندازه کمه کړي. او په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ یو ښایسته غوندې استعلام جوړ کړئ. بل وګورئ تاسو استعلام خو وشو دا دی، دا استعلام دی. شمیره او مورخ چې دا 100% ضروري دی په استعلام کې چې تاسو استعلامونه ورکوئ چاته یا بل ادارې ته لیږئ که نه. شماره چې نه وي تاسو ته معلومات نه کېږي تر څو اوسه پورې موږ څومره استعلامونه بیرون ته وارد کړي دي. صحیح ده؟ او تاریخ هم باید لیکي چې دا تاریخ استعلام موږ په کم تاریخ ورته ورکړی دی. دا بیخي ضروري ده. دې دپاره ښه طریقه څه شی ده چې تاریخ دا شیان لیکئ. انټر کلیک کړه، انټر چې کلیک کړه بیا راځه ټکسټ باکس ته، انزرټ ته چې راغلی ټکسټ باکس واخله. دغه ځای کې دی، دې ځای کې دا ولیکه څه شی ولیکه چې مثلا تاریخ ولیکه ورته د مثال په طور باندې. صحیح شو؟ 2 نقطې کنټرول آر رایټ خو ته مې راوستله او دا اندازه یې لږ زر سیغه کوم چې لیکل معلوم شي. راغلم شیپ آوټلاین، نو آوټلاین او شیپ فیل مې ورته ویلې نو فیل. نو تاسو څه وګورئ دا تاریخ دپاره ځای پاتې شو. کولی شي دا د دې ته راوړئ. تاریخ صرف زه څه کوم بولډوم دا مې بولډ کړو. دلته کولی شي داسې مخکې د مخکې نه داسې ډاش غوندې مې ورکړي. ګوره اول مثلا ورځ لیکم، بیا ورپسې میاشت لیکم، بیا ورپسې کال لیکم. په دغه شکل کولی شي هغه فاصله مې ورته مراعات کړي. او همدا مې کاپي کو، کنټرول شفت مې ونیو، دې خوا ته راغلم. صحیح ده؟ دلته راغلم دې ځای کې مې ورته ولیکه چې شمیره یا شمیره څه کړه اخوا ته ولیکه، هېڅ فرق نه کوي. صحیح شو؟ شماره مې ورته ولیکله، د استعلام شماره، شماره اول، شماره دو، شماره سه، هر رقم چې ستا خپله خوښوي. نو په دې شکل تاسو څه کولی شئ استعلام ډیزاین کولی شئ. دا مې کینسل کړه بیرته راغلم. بل ته موږ سره څه شی دی دا مې بیا کینسل کړه. بل موږ سره مکتوب دی. مکتوب د ټولو نه په اسانه شکل باندې جوړیږي. د هغې طریقې خو لږ زر سخت دی خو دا بیخي اسانه جوړېږي. دلته تاسو وګورئ هماغه پخوانۍ خبرې دا ټول هماغه پخوانۍ خبرې دي. دا هم ټکسټ باکس لیکلي کړي ساده ټکسټ باکس کې نه دی. شمیره، تاریخ او موضوع. مکتوب کې موضوع بیخي ضروري ده. او دا چې ګورئ دا شیپ دی، دا ګورئ شیپونه یې راوستي دي. کوم ځای نه راوستي همدغه شیپ دی. دلته ګورئ انځر ته چې راشي شیپ ته همدغه دی خو داسې دغه لاین ورته هغسې. او دې ته څه چل کړی دی؟ شیپ آوټلاین اغوستی تور رنګ ولري او شیپ فیل اغوستی نو فیل. اوس وګوره هماغه شی شو که نه شو؟ خدای لږ زر وړکی کړی، نور هم تاسو وړکی کوئ دونه. د دې کاپي وباسئ، کلیک کړه، کنټرول ونیسه شفت. یوه کاپي دلته پکار ده، بله کاپي ماته مثلا دې ځای کې پکار ده، بله کاپي مثلا ماته دې ځای کې پکار ده. نو دا هم ټکسټ باکس لیکل شوی. کاجلي عاجل څنګ ته ولیکه، که عادي عادي ولیکه، کوم چې هغه ټک مارک کوي. او دا لاین خو عادي شکل باندې راځي. دا لاین څه رقم راځي؟ منفي 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 ولیکه، انټر کلیک، هغه لاین درته راغی که رانغی. خو که چیرې دا لاین تاسو غوښتلی چې اخر سر پورې لاړ شي او نه راتلله بیا څه چل وکئ؟ بیا اسان طریقه دا ده انځر ته چې راغلی دې ځای کې شیپ ته دا لاین چې د واغستو شفت ونیسو ته دا لاین ماته پکار تر دې ځای پورې. ګوره دا به لیمټ نه لري، تر کوم ځای پورې چې ته غواړې دا لاین هماغه ځای پورې ځي. رنګ یې شین دی، سلیکټ یې کړه، ورته رنګ وروره تور غواړم. هماغه شی شو که نه شو؟ نو هیڅ تفاوت نه لري دغه سره، نور کار یو شی دی. نو په دې شکل باندې تاسو د ټیبل په استفاده باندې کولی شئ ځان ته ورډ پروګرام کې مکتوب جوړ کړئ، استعلام جوړ کړئ، پیشنهاد جوړ کړئ. ټیبل موږ څه دپاره استعمالوو. بله خبره څه شی دی موږ سره؟ بل دی موږ سره کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. ما سره یو لیکل دی، دلته مې لیکلي دي مثلا لیکلي مې د نیم، هغه نه وروسته مې کامه ورکړې ده. صحیح شوه؟ بیا مې لیکلي اف نیم. صحیح شوه؟ د پلار نوم، بیا مې کامه ورکړې ده. بیا مې لیکلي دي مثلا پوزیشن. صحیح شوه؟ بیا مې کامه ورته لیکلې ده. بیا مې لیکلي سیلري. اوس زه راځم لیکم دلته ومې لیکم ما سره یو کس ته اسلام، پوزیشن چیرې هیډ اف آی ټي مې ورته ولیکو. صحیح شوه؟ ښه وبښئ، پلار نوم یې چیرې سیف الدین مې ورته ولیکو او پوزیشن چیرې ومې لیکو چې هیډ اف آی ټي. سیلري چې څومره ده ورته وایم چې سیلري
دونه ده د مثال په طور باندې. بل مې ولیکه چې ولي د ده د پلار نوم چې دی علي، وظیفه یې چې دی مثلا فاینانس منیجر دی، او ورپسې معاش یې څومره دی؟ معاش یې دونه دی. اوس دا یو ټیبل ته غواړې دا لیکل ټیبل ته واوړي، لیکل دې کړي دي عادي شکل باندې غواړې ټیبل ته، خو ته یو شي ته متوجه اوسه چې یو فیلډ ختمیږي باید بل فیلډ چې شروع کېږي د دوی په منځ کې باید یو سمبول ته استعمال کړي چې دغه د جدایي په معنا اوسي چې دا د ده نه جدا دی. اوس دې ټولو کې ما چې شی استعمال کړي کامه م استعمال کړي. بعضې کسان سپیس ورکوي، بعضې کسان کامه استعمالوي، بعضې کسان چې دی داسې یو ډاش منفي علامه ورکوي. دا تا پورې ارتباط لري. اوس دا ته غواړې ټیبل ته وړي، عادي خط دی، سلیکټ یې کړه، راځه ټیبل ته چې راغلی ورته کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل لیکل دي، ټیبل ته اړوم په دې کلیک چې په دې کلیک ښه ما ته وایي تا چې دلته لیکل کړي دا لیکل کې جدایي علامه چې دی تا ول معلوم کړه. سپریټ ټیکس اټ پاراګراف دی، ټاب دی، کامه ده، کمبل شی دی. زه ورته یم چې کامه ده، او که چیرې تا خپله په نښه کې هم مشکل نشته، مثلا دا کامه ما پکې ولیکله. اوس کمپیوټر څه کار کوي؟ دغه کامه ته ګوري ستا کالمونه چې دی په شماري 1 2 3 4 ما ته څه ویلي دي؟ څو کالم تا ته پکار دي؟ 4 کالم پکار دي. او څو د راګان تا ته پکار دي؟ 3 راګان دي. لیکل د څومره غواړې؟ آټو فټ ټو کنټینټ شي، یعنې واړه ټیبل دې وړه کوي چې څومره لیکل کې همونه د غټېږي. فکس کالم ویت غواړي ټول کالمونه اندازه د یو شی ورته نه د صفحه کې فټ کړه ته اوکې کلیک کړه. تاسو وګورئ هماغه لیکلي ما ته منظم شکل باندې ټیبل ته واړولو که وای نه اړولو. نو په دغه شکل خو که چیرې تاسو دې کې دغه کامه نه وای استعمال کړې، کامه څه شوه؟ کامه ختمه شوه، کامه یې کالم ته واړوله. نو که چیرې کامه تاسو نه استعمال کړې یا سپیس هم نه استعمال کړی یا کوم بل سمبول بیا کار نه کوي. اوس که غواړم دا ټیبل بیرته لیکلو ته واړوئ، سلیکټ یې کړه. چې سلیکټ یې کړه راځه لیاوټ ته. لیاوټ ته چې راغلی دلته وګوره موږ سره یو کمانډ دی په نوم د څه شي؟ کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. کنورټ ټو ټیکسټ ټو ټیبل خو مو ویلې چې لیکلم ټیبل ته اړوله. اوس وګورئ دلته څه لیکلي؟ کنورټ ټو ټیکسټ. دا ټیبل زه غواړم ټیکسټ ته واړوم، په دې کلیک هماغه آپشن دی. ښه دا چې ته ټیکسټ ته اړوې د دې کالمونو په اندازه کې په منځ کې دا د جدایي علامه څه شی غواړې ته؟ ټاب اوسي، کامه اوسي، سمبول اوسي، پاراګراف نه ورته یم داسې یو منفي علامه ورته ورکوم دقسې. ښه اوکې کلیک. اوس وګوره نوم دی، بیا منفي علامه، پلار نوم دی منفي، بیا پوزیشن دی منفي، سیلري نوم اسلام دی منفي، پلار نوم سیف الدین دی منفي، هیډ اف آی ټي ماشي دونه دی. یعنې هم تاسو کولی شئ عادي خط ټیبل ته واړوئ، هم ټیبل عادي خط ته اړولی شئ. نو بل دې نه لاندې موږ سره دی اکسل سپریډ شیټ. که چیرې ته غواړې اکسل پروګرام نه یو ټیبل دلته راوړې ورډ پروګرام ته، یو خو دا و چې موږ خپله جوړوله. اکسل پروګرام کې یو ډیزاین جوړی هغه غواړې دلته راوړې، راځه په دې کلیک کړه. په دې چې دې کلیک کړه اکسل پروګرام موږ ته څه کېږي؟ خلاصېږي. دا د اکسل پروګرام خلاص شو. څه رقم ډیزاین جوړی وروره ولیکه چې شریک یې پکې ورته م لیکم چې دونه ځای مې سلیکټ کړه، دا مې مرج کړه ومې لیکه چې HIK employees monthly salary sheet دا مې ورته ولیکه. صحیح شوه؟ د کانټیننټل د کارمندانو د معاشاتو ماهانه معاشاتو شیټ دا مې سلیکټ کړه، داسې یو ډیزاین مې ورته ورکړه دې ځای نه. صحیح شوه؟ دلته راغلم ومې لیکه چې اس نمبر، سیریل نمبر، بیا مې ولیکه چې امپلای نیم، بیا مې ورته ولیکه پوسټ یا پوزیشن. صحیح شوه؟ بیا مې ورته ولیکه چې سیلري، او بیا مې لیکه چې اوور ټایم بیخي نه لیکمه. صحیح شوه؟ بیا لیکم چې نیټ ښه سیلري او بس خلاص، نور شی نه لیکمه. په کومنټس کې چې لیکې ویې لیکه که نه لیکې مشکل نشته دی. نو دلته مې دا کومنټس مې ولیکو، خو زه غواړم چې دا ګوره یو ځای اضافه شوی، دا بیرته انمرج کوم. زه ته چې دونه کالمونه ماته پکار دي، سل نه چې یو ځای کړمه. دا څه شو؟ دا یو ځای شو. نو مثلا که غواړې رښتیا یو اډوانس ولیکم، دلته قاري صاحب خالد خبر دلته زه لیکم چې سیلري دونه ده، اډوانس څومره اخیستی دی، او نیټ سیلري څومره باقي موږ سره پاتې کېږي. صحیح شوه؟ نیټ سیلري مې ورته ولیکه. نو اوس د مثال په طور دلته ما ولیکه 1 2 3 4 5 نفر دي. یو نوم چې دی اسلام دی، دا پوزیشن چې دی مثلا نوم لیکه چې هیډ اف آی ټي دی، او سیلري څومره ده مثلا د مثال په طور مو لیکه چې 20,000 معاش دی، اډوانس 100 روپۍ اخیستی دي، 15,000 روپۍ اخیستی دي، څومره باقي پاتې کېږي منفي د سیلري نه واخله، منفي که چې شی اډوانس انټر کلیک کړه، 15,000 روپۍ د څه شو موږ سره معاش پاتې شو. دا فارموله لاندې تطبیق کوم. بل کس ته موږ سره ولي نومېږي، وظیفه یې چې دی فاینانس منیجر دی موږ سره،
د معاش څومره دی؟ د مثلا 1000 روپۍ معاش دی او څومره پیشکي اخیستې؟ 1000 پیشکي اخیستې، څو پاتې کېږي؟ 9000. په همدې شکل تا یو ښایسته غوندې بل دا جدول منظم جوړ کړو. دې ته داسې ډیزاین هم ورکړه، دا د سلیکټ راغلی دې ځای کې داسې یو ښایسته غوندې ډیزاین دې ورته ورکړه. مثلا ما دا ډیزاین ورته انتخاب کړو، دا خو بیخي خراب دی. مثال په طور دا ډیزاین ورته انتخاب کړه، صحیح شوه. او دا عنوان مې واغست، دته مې داسې یو بل رقم ډیزاین ورکړه، داسې ډیزاین مې ورکړه، دا مې بولډ هم کړو. اوس یو ښایسته ډیزاین جوړ شو. تا ته اوس دا ډیزاین تا ته پکار دی چې ایکسل ورډ ته واړی. دا لږ زر نږدې م کړه چې ورور دونه فاصله ورته مې ورکړه. دې خو ورډ پروګرام کې کلیک کړه، ګوره دلته چې کلیک ایکسل خلاصېږي درته، دې خو ته چې کلیک کې ورډ پروګرام خلاصېږي. دا اوس وګوره هماغه جدول زموږ څه شو، ورډ پروګرام ته راغی که رانغی راغی، خو دلته لږ زر اوس هغه دی، اوس صحیح نه ښیېده، لږ کمپیوټر یې زما مصروفه کړه. ډبل کلیک کوم زه بېرته، دا د جدول راغی، دې خو ته مې کلیک کړه، جدول زمونږ راغی. دا زما کمپیوټر لږ زر مصروفه دی. دا لږ زر داسې لاندې نور هم راوړم، چې لاندې مې راوسته داسې دې خوا ته، صحیح ده. او اوږدې خوا کلیک کوم، نو وګوره هماغه جدول ورډ پروګرام ته واوښته. نو دې کې څه داسې مشکل غوندې دی، هغه کې کمپیوټر کې مصروفه غوندې کېږي. زه دا لیکل بېرته کاپي کوم، کاپي مې کو، دا جدول مې بیخي ډیلیټ کړه، کنټرول اې مې ډیلیټ کړه. زه لږ زر جوړ شو. دې خو ته راځه کلیک کړه، دا ګوره صحیح کار هم نه کوي. دا په هر صورت دا ټیبل کې کمپیوټر زما لږ زر زما په خیال باندې څه ناڅه داسې مصروفه غوندې شو. په هر صورت نوی ډاکومنټ اخلم، نوی ډاکومنټ مې واخیسته، راغلم انسرټ ورته یم، زه ایکسل پروګرام کې لیست جوړوم، هماغه لیکل مې دلته ټول پیسټ کړو. پیسټ شو که نه؟ دې خوا کلیک کړه، ورډ پروګرام د ټول انتقالېږي خپله. داسې راځه دا داسې که ورته چې وروره ما ته لیکل دونه پکار دي، نور نه دي پکار. دا مصروفه کوي، دا شکل لاندې پاتې کېږي، دا باید پاتې نه شي. نو په دې شکل ته کولی شي یو لیست ایکسل پروګرام کې ولیکي، هغه چېرته انتقال کړي؟ ورډ پروګرام کې انتقال کړي. که چېرې تا سره یو جدول یا کوم بله خبره وي. نو دا ډاکومنټ مې خلاص کړ، دا مې خلاص کړ. دې نه لاندې مونږ سره بل څه دي لیکلي دي، مونږ سره کویک ټیبلز، تیار جوړ شوي ټیبل دي، هغه دې پکار دي. راځه جنتریان شته دي، مثلا دا شی، او جنتري ته پکار د ډیزاین کې تیار فارمټونه شته، ښایسته ښایسته فارمټونه. کم ټیبل تا ته پکار دی؟ مثلا تا ته داسې یو ټیبل پکار دی ډیزاین کې، صحیح ده، کلیک هغه ټیبل ډیزاین څه شو جوړ شو. دلته راځه ولیکه، دې په ځای باندې نیم ولیکه، صحیح شوه. دلته راشه ولیکه چې مثلا نوم دې ولیکه، پوزیشن ولیکه د مثال په طور باندې، او هغه نه وروسته ولیکه چې مثلا سیلري ولیکه، او د هغه نه وروسته کومنټس ولیکه، صحیح شوه. اوس دا جدول ته کولی شي خپل په طبیعت باندې کسټمایز کړي. دلته نومونه ولیکه، دلته پوزیشن ولیکه، دلته سیلري ولیکه، دلته کومنټ ولیکه. تیار جوړ ټیبل دی. نو هغه ریډي میډ ټیبل دی، او دې کې چې ته خپله ځان ته ټیبل جوړه دیږي نو دیږي نه. بل مونږ سره راځو دی بل بخش ته پکچر دی. که چېرته غواړې ورډ پروګرام کې یو تصویر راوړې، صحیح، په دې کلیک پکچر. پکچر کوم ځای نه غواړې؟ انسرټ پکچر فرام د کمپیوټر نه، د سټاک امیج نه، یا آنلاین تصویر. زه ورته چې نه د کمپیوټر نه راوړم. کمپیوټر نه ښه تصویر د چېرته دی؟ مای ډاکومنټ کې دی، مای کمپیوټر کې، هغه کې ډرایو کې دی، ډیسکټاپ کې ډاونلوډ، همدغه تصویر دی. او انسرټ کلیک هغه تصویر څه کېږي؟ راځي دی پروګرام ته چې په هر ځای کې تصویر. که آنلاین تصویران ته پکار دي، راځه کلیک ورته آنلاین پکچر ماته پکار دي. اوس آنلاین تصویران څه کېږي؟ مونږ ته خلاصېږي. ته سرچ کولی هم شي چې دا انټرنیټ در سره اوس ګوره انټرنیټ شته نو دا آپشن ورکوي. که چېرته انټرنیټ قطع کړي دا آپشن کار نه کوي، نو زه یې کینسل کوم ځکه وخت نیسي. دا شیپ خو م تاسو ته ویلي چې مختلف شیپونه دي، شکلونه دي چې تاسو ته هر رقم ځای کې چې دا تاسو ته پکارېږي تاسو استفاده ترې کولی شئ. مثال په طور باندې زه څه کوم، راغلم ګوګل ته راغلم، دې ځای کې مې ګوګل مې خلاص کړ، ومې لیکه چې ویپن مې ورته ولیکه، صحیح شوه، پکچر، انټر مې کلیک. اوس مثلا یا موبایل لیکم، موبایل فون مې ورته ولیکه، موبایل فون، دا مې ورته ولیکه، موبایل فون مې ولیکه. دلته راغلم، دې ځای کې دې ځای ته راغلم، مثلا ما دا تلیفون واخیستو، صرف فون به ولیکم ورته، فون مې ولیکه د مثال په طور چې یو دانه فون سمبول دا مې ورته ولیکه، ځکه سمبول زیاتره ځایونو کې پکارېږي. نو دا تلیفون سمبول دی. ګورئ تاسو دا چی سمبول نه دی؟ د تلیفون. نو ته بعض ځایونو کې د که پام کړی جومات کې یا بل ځای کې تلیفون یې داسې تلیفون عکس یې او په هغه باندې چلیپاغه کړي، هغه په دې معنی چې دلته چې دی تلیفون یعنې خاموش که یا یې مکمل بند که. اوس دا شکل ما واغسته، رایټ کلیک مې که دا مې سیف کو،
سیف مې که چېرته راغلم ډیسکټاپ کې مې سیف کو د فون په نامه باندې فون په نامه مې سیف کو. اوس دا صفحه مې بنده کړه. هغه تصویر تا ته په کار دی. راځه انزرټ ته دس ډیوایس باندې کلیک کړه او دلته ډیسکټاپ انتخاب کوه. دا تصویر ما ته په کار. دا تصویر خو دلته راغی. یو خو دا شاوخوا ته ډېر زیات ځای نیولی دی. دغه زه غواړم دغه خالي ځایونه ختم کړم چې تصویر غټولی وشم. کرپټ باندې مې کلیک وکړو. کرپټ چې کلیک کړو دې خو ته دا تصویر څه کړه ته دونه ما ته په کار دی. نور نه دی په کار. نور دا ځای دی نه نیسي چې ځکه تصویر زه غټولی نه سمه. په دې چې کلیک کړه دا تصویر راغی. اوس دا غټ کړه داسې صحیح شوه او کنټرول ای کلیک کړه چې منځ ته راشي. دا چې غټ شو اوس څه چلو کړه. راځه انزرټ ته شیپ ته چې راغلی شیپ کې اوس داسې تیر پې رسم کړه. یو تیر داسې رسم کړه صحیح ده. دې ته رنګ ورکړه. مثلا رنګ مې ورکړو سور رنګ ورته ورکوم چې پوه شي دا یعنې بیخي خلاف کار دی. ویټ ته راځه د لاین اندازه دا غواړې که دی نه نوره زیاتی. مور ته راشه. مور ته چې راغلی اندازه یې ورته څومره غواړم ورته یم ویټ ورته ورته یم چې د ده لس که لس شوه که نه ورته لس صحیح ده کفایت کوي. د دې مې بله کاپي ویستله. څه چل مې وکړه په دې مې کنټرول مې کلیک کړه بله کاپي مې ویستله او دا مې دا ځل څه چل وکړه روټیټ مې کړی. ته کولی شي دا مثلا روټیټ کړي داسې په دې کلیک کړه. اوس وګوره دلته روټیټ اپشن شته مونږ سره. څومره درجې غواړي ښي طرف ته غواړي چپ طرف ته. ګوره 90 درجې چپ طرف ته مې روټیټ کړه. نو دا اوس وګوره دا مې اوس چلدي ختم چلیپا راغله ا ختم راغله. نو دا چې پرنټ کې هلته جومات دروازه کې بل ځای کې لګی نو هغې پوهېږي چې دلته تلیفون بند یا اسلحه بعض ځایونو کې بند دی که نه د ټوپک عکس هغه کړی بیا هغه باندې چلیپا راوستي چې اسلحه اجازه نشته ده. دا دلته مونږ سره هغه کې مشته دی چې انزرټ ته راشي سمبول کې مشته. ګوره سمبول ته راشه. سمبول ته چې راغلی مور سمبول باندې کلیک کړه. دې کې ښایسته ښایسته سمبول نه دي. دا ګورې مثلا ما ته دا سمبول په کار دی. دا تلیفون سمبول دی که نه. دا مې انزرټ کړه. انزرټ چې کلیک کړه دا اوس وړکی دی سلیکټ کړه. دلته راشه اندازه یې څومره غواړې. زه ورته یم چې د ده اندازه 200 غواړم. انټر کلیک اندازه 200 شه. 200 خو بیخي وړه ده. ورته یم دا څه کړه 600 کړه. 600 بیخي زیاته شوه. ورته یم 400 صحیح ده. دونه صحیح ده. ورته یم بل کنټرول ای کلیک کړه چې منځ ته راشي. اوس په دې باندې چلیپا رسمه کړه. شیپ ته چې راغلی داسې چلیپا هماغه ډیزاین پې تطبیق کړه. رنګ ورته سور ورکړه او دلته راشه ویټ ته چې راغلی مور لاینز ته چې راغلی د دې ویټ څو کړه ویټ ورته یم لس که او په همدې شکل د دې کاپي وباسه. کاپي څنګه ویستل کېږي کنټرول به ونیسي بله کاپي راغله او راپسې دلته روټیټ ته چې راغلی روټیټ لیفټ ته که نو اوس جوړ شو که جوړ نه شو هماغه شی. لیکل هم چې کې پې ولیکه لطفا تلفنهای خود را خاموش نماید یا د مهرباني له مخې خپل تلیفون نه خاموش کړي. نو هدف مې د شیپ نه چې دا شیپونه خلک مختلف ځایونو کې استعمالوي چې کوم ځای کې تا ته پکارېږي. بعضې کسان کتابونو کې به هم کتلي. کتابونو کې څه رقم کتلي چې یو کس تصویر دی یو کس ته خبرې کوي صحیح ده. مثلا څنګه خبرې کوي. ما دغه تصویر واخیسته د مثال په طور باندې. دلته اوس دا کس دی د مثال په طور خبرې کوي. هغه ته یې داسې د خبرو یو شکل ورکړی. خبرو شکل کوم څه رقمي شیپ ته راشي. دلته اوس وګورئ دې ځای کې مونږ سره شته چې دا کس خبرې کوي. دا اوس وګوره دغه شکل دی. دلته لیکل کړي چې دا کس څه وایي دې منځ کې لیکل کوي. رایټ کلیک دلته راغلم ویلکم ټو افغانستان. دا کس خبرې کوي. نو داسې سمبولونه مختلف سمبولونه شته دي چې څه رقم شیپونه تاسو ته پکارېږي هغه تاسو استعمالولی شئ. که غواړئ یو لوګو جوړه کوئ صحیح ده یو لوګو جوړه مثلا راغلم څه چل مې وکړو دغه شیپ مې واغستو دا مې واغستو شفت مې ورسره ونیو شفت او کنټرول چې په یو اندازه باندې دا غټ وړه شي دا لوګو. دا مې چې ونیو دلته راغلم منځ مې ورته څه ورته ویل شیپ فیل ورته یم هېڅ رنګ د دې کې نه وي. لاین دی صحیح خو رنګ څه رقم غواړم تور غواړم صحیح ده. او لاین سټایل څه رقم غواړم ورته یم سټایل یې داسې غواړم په دغه شکل سټایل غواړم او اندازه یې څومره اوسي اندازه یې ورته یم لږ نسبتا دونه دې اوسي. د ده بله کاپي وباسم. کاپي څنګه وباسي کنټرول شفت ونیسه. کنټرول شفت چې دې ونیو دا لږ وړکی کوم داسې وړکی مې که اوس بله کاپي وباسم. کنټرول شفت باندې بله کاپي مې ونیوله څه رقم همدا مې کنټرول شفت باندې مې کلیک بله کاپي راغله جوړه شوه ورته وبښئ کاپي جوړه نه شو. کنټرول شفت مې ونیو چې بله کاپي جوړه شي. دا جوړه شو. اوس مې آلټ شفت ونیو چې په یو اندازه ده زه وړه کړم. اوس دا زه اخلم څه کوم د دې منځ ته راوړم. منځ ته مې راوستله که نه دا د راغله دې منځ ته. ښه اوس څه کوم غواړم د دې منځ کې لیکل وکړم. لیکل یا د دې منځ کې ته غواړې یو تصویر راوړې صحیح شوه. شیپ فیل ته راشه تصویر دی چېرته دی پکچر ته لاړ شه د قلم تصویر دی یا د بل شي تصویر دی صحیح ده.
زه راغلم دلته ورته چې ما سره دا تصویر دی، دا تصویر مې سره دې شاوخوا ته لیکل کې غواړي لاندې داسې یو بل غوندې ډیزاین ورته ورکړي. ګوره ښایسته ښایسته ډیزاینونه دلته موږ سره شته دي. زه کوم ډیزاین ورته انتخابوم، ما ورته دا انتخاب کړه. صحیح شوه؟ داسې یو ډیزاین ورته واغېست. دا مې واغېست او دا دې ته مې شیپ فل مې ته لرې کړ، ورته فل رنګ دې ونه لري او که ورکوم ورته داسې یو ساده غوندې رنګ، داسې رنګ ورته ورکوم. لاین سره قم اوسي ورته لاین رنګ یې چې دی همدغسې ساده اوسي په دغه شکل باندې. دې منځ کې زه لیکل کوم، مثلا لیکم چې مثلا اوم لیکو سال تاسیس، دا مې ورته ولیکو، سلیکټ مې کړو، رنګ مې ورته څه رقم کړو، تور مې کړو ورته، رنګ مې ورته تور واخیست. سال تاسیس چې ولیکه انټر کړه، کم کال کې دغه شوی 1990. نور دلته چې لیکل کې ګرد غوندې لیکل کې، راځه انزرټ ته راشه. دلته چې راغلی ګوره موږ سره ټکس په نامه باندې یو لیکل شته دي. وګورئ سمارټ دلته شته دغه ټکس دی. ما مثلا داسې لیکل واغستو. چې شی لیکم چې کابل، ښه ومې لیکه چې دري باندې لیکم انټر کانټیننټل هوټل کابل، دا مې ورته ولیکه. دا مې چې ولیکه اندازه یې ورته لږ سره وړکۍ کوم، بیخي اندازه یې غټه ورته یم او لیکل بولډ اوسي که نه اوسي ورته یم دونه دې اوسي. اوس که چېرته غواړې دا لیکل داسې ګرد راشي، صحیح ده، په همدې باندې ډبل کلیک کړه، ډبل کلیک چې دې کلیک کړو دې باندې دلته ګوره موږ سره د دې ډیزاین راځي. دلته چې راغلی لیکل کومه شکل باندې غواړئ، په دغه شکل باندې روټیشن ورته ورکړئ. دلته لاندې راشه، دا اوس وګوره زه ورته یم لیکلی په دقه شکل باندې شي. په دې شکل چې لیکل دا ځای نه دی، دا ځای ونیسه چې دا لیکل ګرد راشي. دا بیا لږ داسې تاوې کړه. دا خو اصلا خلک په فوټوشاپ او کولرډرا او د شیانو کې جوړوي. که د مثال په طور تا سره دلته لیکلي ته وغواړې چې شی دلته جوړ کړې داسې په دغه شکل باندې دلته دا ډیزاین هم کولی شي، مشکل نه لري. دې خوا ته بل شی ولیکه، دې خوا ته بل شی ولیکه. یعنې مطلب مې ډیزاین دی چې تاسو مختلف قسمه ډیزاینونه چې ضرورت دلته هم جوړولی شئ. خو دا اصلا ځای د ډیزاین د جوړولو دلته نه دی، نور ځایونو کې جوړېږي، خو دلته هم کولی شئ. ګورې یو ساده غوندې لوګو شوه که نه شوه. نو شیپ موږ دې دپاره استعمالوو چې که تاسو غواړئ چې مختلف شکلونه رسم کړئ. بل موږ سره دې نه لاندې آیکنونه دي، که آیکن تاسو ته پکار وي، البته آنلاین آیکن دي، ښه انټرنیټ څخه. که انټرنیټ بند دي کار نه کوي، نو ما ته وایي لږ زر صبر وکړه تر څو موږ د آیکنونو تا ته لوډ کړو. ته ما ته نه دی پکار آیکن. 3D ماډل بعضې سیبودي اشکال تاسو ته پکار وي، په دې کلیک کړه بیا انټرنیټ خلاصیږي. دا مخکې چې هغه د پاڼې ورق ما راوست تصویر راوړ، پاڼه چې وه هغه سیبودي شکل دی. 3D ماډل دی، هغه مې د انټرنیټ څخه اخیستی د همدې ځای نه. نو ستاسو ته شکلونه راوړي 3D. دې ته به هم لږ زره انتظار وباسئ. نو دې ته به لږ زر صبر وکړو ځکه چې ته معلوم شي چې څنګه د 3D تصویران څنګه راځي. ګور دا دې راغلو. البته انټرنیټ باید تاسو ولرئ، بغیر د انټرنیټ نه کار نه کوي. غواړئ تاسو داسې 3D تصویران وګورئ د حیواناتو که نه چې هغه حرکت ولري، دې باندې کلیک کړه. کالیو تصویران ګورئ، فرنیچر تصویران ګورئ 3D یعنې سیبودي. نور ټولس ګورئ، دا ګوره ایموجي ګورئ، څه شی ګورئ. مثلا ما څه چلو که دلته لاندې راځم ګوره دې کې ډېر ښایسته ښایسته نور تصویران هم دي. ما د مثال په طور دغه واغست، دې باندې م چې کلیک کړه، دې کې اوس نور تصویران دي، هغه راته وړي. کم تصویر تا ته پکار دی په دې کې؟ ما دې کې چې دی دغه د دنیا تصویر واغست، په دې کلیک کړه، انزرټ ته ووایه. لږ به صبر کوئ تر څو دا تاسو ته د انټرنیټ څخه ډاونلوډ شي. په دې خاطر چې دا ډېر وخت نیسي زه دا کینسل کوم، ځکه دلته ګورئ تاسو یو دنه 3D ماډل تصویر موږ ډاونلوډ کړی دی. دا تصویر ګورئ موږ سره چې ما پکچر کې دا 3D تصویر دی، صحیح ده. نو په دغه شکل تصویران تاسو هغه ځینې ډاونلوډ کولی شئ، د کمپیوټر تصویر، نور شیان نور. بل موږ سره سمارټ آرټ دی. سمارټ آرټ کې چې دی خبرې ډېرې زیاتې دي، جدول و سمارټ آرټ کې. دا به بل وروسته پرېږدو ځکه چې اوس د مونځ وخت نږدې کېږي که نه، بیا تاسو هم ځئ سکرین شاټ باندې به کلیک کړو. سکرین شاټ که چېرې تاسو غواړئ د یو ځای تصویر واخلئ، څه شی وکړئ؟ د یو ځای تصویر واخلئ. راځه سکرین کلیپینګ باندې کلیک کړه، د کوم ځای تصویر تا ته پکار دی؟ یاره ما ته دا د ډیسکټاپ آیکنونو تصویر پکار دی، دقه ځای ښه او هماغه ځای انتخاب کړه چې انتخاب ته ورډ پروګرام ته یې راوړي. لکه ته یو غواړې چې د ډیسکټاپ په باره کې څه شی ولیکې، نو اوس تا ته د ډیسکټاپ تصویر پکار دی. راځه انزر ته چې راغلی سکرین شاټ، د چی سکرین شاټ تا ته پکار دی؟ ما ته د ډیسکټاپ، د ټول ډیسکټاپ او داسې به ټول سلیکټ کړي. ګوره دونه ما ته پکار دی، هماغه ځای ته تصویر راوړي. څومره ساعته انتخاب کړه، د هغه نه وروسته ته خپل لیکل د هغه په باره کې کولی شي.
نو په دې شکل تاسو کولی شئ د یو ځي عکس واخلي. بل مونږ ویلي مو که نه چې که چېرې د کمپیوټر د طریق نه ته غواړې کیبورډ طریق نه چې عکس واخلي. پرنټ سکرین مونږ سره یو بټن شته که نشته، او بل مونږ سره یو بل کمانډ هم دی. ګورئ مونږ سره بل کمانډ دی په نوم د سناپینګ ټول. سرچ ته لاړ شه سټارټ مینو ته سناپینګ ټول کلیک هغه دې راغی، په دې کلیک دا اوس ګوره سناپینګ ټول خلاص شو. د کوم ځای عکس درته پکار دی نیو انتخاب کړه. هلکه ما ته د دغه ځای عکس پکار دی، ښه د دې ځای په دې کلیک هماغه ځای عکس درته څه کړي دلته راوړي واخیسته که نه. دا سیف که چې سیف د که چېرته سیف کړې ډیسکټاپ کې د چا په نامه باندې ورته یم چې ایم ایس ورډ ټاپس د دې په نامه باندې. اوس دلته دې پکار دی دا کلوز که دې ځای ته راوړئ، انزرټ ته راځه پکچر ته، انزرټ دس ډیوایس انتخاب کا کوم ځای کې د ډیسکټاپ کې دقه دی او انزرټ کلیک هغه تصویر دلته راوسته که راینوسته راته. صحیح ده. په دې شکل تاسو کولی شئ د یو ځای یوه ساحې تصویر واخلئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس.